سلام او وخت مو په خیر درنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر غني د بیا ځل ولسمشر کېدو له لوړې راوروسته د وزارت په کچه لومړۍ لویه ګمارنه وکړه او عبدالهادي ارغندیوال یې د مالیې وزارت سرپرست ټاکلی دی. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې اړه یو ټویټ کې ویلي چې ارغندیوال به له دې وروسته د ولسمشر په فرمان د مالیې نوماند وزیر او سرپرست په توګه خپله دنده مخته وړي. امریکا او ناټو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ناټو له سرمنشي ینس سټولنډبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول په دغه هیواد کې د سیاسي حل یوازینۍ لاره ده. د امریکا سفارت پرون په خپل تازه بیان کې وویل چې له ځانګړې شوې 15 میلیونري مرستې څخه به یې 15 میلیونه په افغانستان کې د روان وایرس د پیښو د قربانیانو پر تشخیص او د کورنیو د بې ځایه شوو پر درملنه لګوي. دوی زیاتوي چې پاتې 10 میلیونه ډالر به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي ترڅو په افغانستان کې د دغې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کې ولګوي. نړیوال سره صلیب د افغانستان د روغتیايي سیستم په اړه اندېښنه ښودلې ده. نړیوال سره صلیب ویلي چې په ټوله نړۍ کې روان وایرس د چټکۍ پراختیا په حال کې دی، نو ښایي هغه هیوادونه سخت زیانمن کړي چې روغتیايي سیستم یې کمزوری دی او په جګړه کې ښکیل دي. د هندوستان لومړی وزیر وایي چې افغانستان ته به د هوایي دهلیز له لارې د خوراکي توکو، درملو او طبي آلاتو لیږدولو ته ادامه ورکوي. کابل کې د هند سفارت په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د هندوستان لومړي وزیر نریندرا مودي پرون ناوخته خپل سفیر وینی کومار سره د ویډیو له لارې خبرې وکړې. اروپایي ټولنې د افغان دولت د مرکچي پلاوي د اعلان هرکلی کړی دی. دې ټولنې په یوې بیانیه کې ویلي چې دا پلاوی د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل او د هیواد کورنی بحران د سیاسي حل لپاره یو مهم ګام دی. دې ټولنې د افغانستان له سیاسي رهبرانو غوښتي چې د سولې پروسه کې د ښځو، ځوانانو او قربانیانو موثر ګډون په پام کې ونیسي. د کرنې وزارت وايي په خاص کونړ کې د کیلې د ونو یو ازمایښتي فارم جوړ کړ. د وزارت لخوا تان ته په استول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا فارم په 1.5 جریب ځمکه د ځایي بڼوالو په توافق جوړ شوی ترڅو معلومه شي چې آیا د کونړ په خاوره او آب و هوا کې د کیلې ونه وده کولی شي او که نه. امریکا په عراق کې پاتریوت توغندي ځای پر ځای کوي. د راپورونو په اساس امریکا په عراق کې د خپلو پوځیانو د ساتنې په ځینو اډو کې د پاتریوت توغندي ځای پر ځای کوي. له دې سره هممهاله د عراق لنډمهالې لومړي وزیر عادل عبدالمهدي د عراق له اجازې پرته د دې هیواد له خاورې د هر ډول برید په اړه خبرداری ورکړی دی. او وروستی خبر هم دا چې امریکا پر ایران په لګول شوو بندیزونو کې معافیت د نورو 60 ورځو لپاره تمدید کړ. له دې پریکړې سره به روسیه او اروپایي هیوادونه وکولی شي چې د دې هیواد په اټومي بټیو کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو دا معافیت پرون دوشنبه تایید کړ، خو هغه یادونه وکړه چې دا پریکړه د ایران اټومي فعالیت محدودوي. قدرمنو کتونکو دا وه د نن ورځې تازه، لنډ او مهم خبري ټولګه. تر سبا او بلې ټولګې مو د خدای په امان.